ورونو زه به یوه خبر تاسو ته وکړم. زموږ تاسې قسمتونه ډېر خراب دي. لا غازي امان الله خان راورسه مګر اوس په دغه حکومت باندې ودرېږي. دغه وزل دي، دغه ټوکر دي، دغه دربدرۍ دي. زموږ تاسې په قسمت باندې راغلي دي، په موږ باندې دغه تپل سوي دي. ورونو صلاح بله دماغونه ما سره خراب دي. زموږ تاسې قسمتونه ډېر خراب دي. ښه ځانونه له خواري مه باسئ، ځانونه له دربدرۍ، ځانونه د اعصاب مه خرابوئ. زموږ اعصابونه هسې هم خراب دي. ورونو زموږ تاسې قسمتونه ډېر خراب دي. تو داسې سوچ وکړه د ظاهر شاه فوجونه څه سو، د غازي امان الله خان فوج د څه سو، د شهید ډاکټر نجیب الله فوج د څه سو، د اوس نظام فوج د څه سو. دا ټول د موږ تاسې قسمتونه ډېر خراب دي. د افغانانو قسمتونه ډېر بد خراب دي. نور ډېره خبر ما ضرورت نشته. ډېر مې زړه دوک راکوي. دغه حالات وینم په دې بارډر باندې دا زو رازو له پکتیا چې د خدای پاک نامه مې د قسم په دې کراچۍ کې زه اوسېږم. دا په دې خلک راځي او بیرته وطن ته ځي. دومره رنګ بدیو سره له دې حال سره مخامخ دي. سبحان الله جناسه ګوره ایران څومره ظلمونه را باندې وکړو، د پاکستان څومره ظلمونه را باندې وکړو. دا 50 کاله کېږي دغه حال، دغه دربدر، دغه حساب، دا کتاب. ډېر جګرخون دي افغانستان خلک. ورونو ډېر دربدر وي. بس 5 وخت لمونځونه کوئ او ته خدای فضل وکړي. خلک وایي چې انشاءالله اوس نظام جوړېږي، اوس افغانستان جوړېږي. تا د نظر عین اوس جوړېدو خواته روان دی که نه د ویرانېدو خواته روان دی؟ ټول بد کوي چې دا خبرې کوي چې جوړ سو. چی شي باندې جوړ سو؟ څرنګه جوړ سو؟ کومې حساب باندې جوړ سو؟ دوی ورځ خالي ښځې دورې کې چادرې په سر کا، چادرې په سر کا. دا د چا ښځه ورځ کوس ورکړه د سورج دی؟ دا ښځې دي سورج، دا ښځې داسې کا، بازار داسې کا، دغه داسې کا، دا داسې کا. چی شي نظام یې جوړ کړی د چی شي کړی؟ خو بل ورځ هغه د زدرانې په رنډې خانه کې په شرابو سره برسېره ونیول. خو هغه د قصاص دي کې پانسۍ دي کې اعدام دي کې هغه د سنګسار کې یو معمولي غریب سړي زوی سره روزه وخوري، کاسې په خوله کې ورکړي، چپړکه په خوله کې ورکړي. واورو نظام نسته. ټول پاکستان کې ننوتی. داود پنجشیر کې څوک جنګېږي؟ د خدای قرآن ته وګورئ. ظلم جوش راکوي. اوس د پنجشیر کې څوک جنګېږي؟ واورونو دا د پنجشیر هغه کومه کې ما واز درسي د پنجشیر یوه پوښتنه له کومه ډېر وبخه. دغه دواړه خواته وایي چې الله اکبر جهاد دی. اوس د کومه خوا په حق ده؟ ورونو زه یوه خبره تا ته وکړم. ګوره زه خو د وروره تربوره زه خو د ډېر وخت زه پکتیاوال یم. په قوم باندې سلیمان خېل یم. په سلیمان خېل کې بیا زه صالح خېل یم. زه دا درته وایم چې د دواړو مرګ خراب ده. د دواړو مرګ خراب ده. د دواړو مرګ هغه یغه ته یې ست کافر دغه یغه ته یې کافر. په افغانستان کې دا 50 کاله کېږي کافر او مسلمان نو څه پکې معلوم. خوب له افغانستان د ښه جومات جوړ کړي. له افغانستان دغه د ملا محمد عمر زوی دی ورځ ښه افغانستان د جومات جوړ کړي. ته ورځ ورځي ورځ چپړ د کاږي ته ورځي منځون د کې بیرته به دې راځي. بل خو د حل لار نشته په افغانستان کې. خو دغه یو شی دی. نور خو چې نشته ودې دا سال کاله کېږي په دغه کې دا کافر او اسلام نه ده کې معلوم. د کافر په نوم باندې د اسلام باندې دغه کافر او د اسلام درز ملکه او مسلمانانو او قاتلانو خو ټول افغانستان سره ویني سو. ټول افغانستان سره کونډې سو. ټول افغانستان سره اعتماد سو. دا څه حالات په افغانانو. بل په دغه ایران کې مسلمانانو څومره خلک کړو شومې تر ستوني نیولې ورځ نن ساه یې وایستل. ولې چا پوښتنه وکړه؟ دا اوس د وروستي وخت سلاوي څه دا مجاهدینو په وسه موږ جهاد کړی. تاسو دا جهاد خدای وشرمید. تاسو دا جهاد خدای تباہ برباد کړي. هغه ټانګونه حاضر پښونه ټول پاکستان ته راغله. دا د اوس نظام ټول د سلاوي نه ویني پاکستان ته روان دي. چې جهاد واوروره د افغانستان تباہ په د تباہ تر باندې روان د افغانستان لار تباہ سو. بالکل صحیح خبره. زه دې ته کله کله وایم دا د کمانډویانو سلام موږ وینو که نه. دا په کوواټ کې دغه پردي چې ما مرګلي دي په کوواټ کې په ګوره څوک یایې دا خلک یای د فیسبوک خبر دي. زه په دا فیسبوک نه ده زه په ثبوت کوم. زه د دروازغان د خدای په وشرمې دروازغان د خدای تباہ برباد کې. د ما یو سکه د عزیز و د ما سکه تربور مې یو ځای مړی و. زه بډبول نسم غږېدلی سبب ما تو ته وخېځوی. زه ډېر غریب سړی یم. په یو ځای کې مړی و د خدای په پاک نامه مې د قسم په تداګیزه مې د خدای روغ ما ورسوي. چې ورځ ته وویلې یا پلانکه یا هغه په شروع کې شپږ اته میاشتې مخکې هغه نفر دې واړول یا څو نفر یا 10 نفر مې دغه چې واړول دورې ولاړ. او خلکو په لیاز د خدای 15 صبح دا ګوره نن سبا ټول جنگ د اسلام خبره ده. جنگ په اوبو ده، جنگ په اکوتو په زمرودو ده، جنگ په ګیس ده، جنگ په پټرولو ده، جنگ په دغه شیانو ده. افغانانو لیک دماغونه په لیک هغه کوي.
نن سبا ټول جنگ په اوبو د جنگ، نن سبا په اکودو په زمرودو د جنگ، نن سبا ټول په تیلو د جنگ، په ګیسو د جنگ، په دغو شیانو ده. کومه د اسلام د چی شي اسلام؟ خو بل ورځ دغه د روژن د زدران زوی برسېر له شرابو سره ونیو په رډخانه کې کلام یې ونیول. ولې نو که سنګسار؟ ولې نو که سنګسار؟ یو افغاني مسلمان د خدای په ایران کې په مړ کېږي، روژن پرتګال ځینې کې ایستل کېږي، ټول په زره او افغانان وایستل. دغه پوښتنه ولې نه کېږي؟ ولې پوښتنه نه کېږي؟ واوره خو حکومت یې امارت یې، زه بیا د تا مهارت څه کوم؟ ته د ما د ناموس پوښتنه څه کوې؟ په دغه باډر کې د ناموس د خلکو ښځې مسلمان ورکې شوې، د خلکو زمن ورک شو. او سړی و خلکو ماګه په خپلو سترګو ولیدل، خلک ټوکر ټوکر دي، خلک د یوې ګولۍ په ارمان کې دي، د یوې مړۍ په د یوې ګولۍ مړۍ په ارمان کې دي. موږ ته معلومات ده، زه خبر یم، زه پنې خبر یم. خلک لورانې خرڅیابل یو تربور مې ټلیفون وکړ، لور مې زه ورکوم 2 لک روپۍ ماته راکړه. دا موبایل بند کا، دا موبایل بند کړه. روژن موږ خو د زړه مې ټوکر ټوکر شو. صحیح خبره ده، بالکل. خلکو بچي خلک په دې موږ تاسو شهیدانو کابل کې خلکو زو خزانو ته و مسلمانانو مکه دغه سی ولار وطن دی، ولار وطن دی، بوران ته ولار. روژن د دغه طالبانو کورونه چیرې راځي؟ کراچۍ کې زه درواخایم کورونه کې راځه، زه دلته درواخایم. د دغه کورونه چیرې دي؟ په کوم ځای کې دي دغه؟ بالکل افغان شي، بالکل دا سره منم. بالکل ما پرون یو خبره په دې لایف کې وکړه، د امیر خان متکیونه وسم په کوټه په کوچلاخ کې ماته پاکستاني شرط کړنو یې د پاسه ټیکټونو برګینونه کوي. موږ تاسو د افغانستان وزیر خارجه ورو اول د مولا محمد عمر د چا در مړ کو؟ دغه 2000 عربیان افغانستان ته راغلي، د کوم د څه سو؟ دغه پښتنه نه کیږي. اول د مولا محمد عمر چیرې مړ سو؟ د نور طالبان چیرې مړ سو؟ چیرې چا مړ کړو؟ په جیلو کې، پاکستان په جیلو کې نو پراته. اول دغه پښتنه وکي سره دغه لارې به روژن د تیر بتلو د نیټو سامانونه به کوم لارې براتله. د ځان پښتنه نشي کولای روژن. و ورونه دته بل کې روان دا ورونه سلا بر دماغ مخره په زده ډیر پیژنه وزوانه ځانونه مخره زده د درې کالو مبارزه دی وینه مزره دی و چې د په موټر کې سپورې زده خو پیژنه مل ډیر وخت دی پیژنه مخکې ټلیفون ته کړو اصاب مخره په ولار وطن دی ولار روژن خدای پاک ته خیر ته پی کې شهید نه ډاکټر نجیب دغه ناری د توالت خو یو زبې درولګم دا د ډاکټر نجیب خبرې ټول رښتیا سوې. بالکل حقیقت ده، بالکل صحیح خبره. یوټیوب کې ټول یغه کوم بیان کړی وو، یغه کوم بیانونه کړو ټول هغه نن سبا رښتیا دي. افغاني ته د عزت ځوان خو نه ورکوي، افغانانو ته ورژن دی خپل وطن نه د په باندې ګران، خپل ناموس نه د په باندې ګران، پر ډیر افغانانو باندې باندې ګران، ډیر افغانان نه یادومه کم به یادومه. هغه د خپل عزت ځوان خو نه ورکوي، د عزت ځوان خو ورکول نن به ملک داسې نه و. تراته په کراچۍ کې ته د افغانان وګوره په څه حالات باندې دی ورژن، څه رقم کچري ټوله یې، څه رقم در بدر دي کچري خلا پرې د په دې هسپتالو کې بل د خدای په پاک نامو مې د قسم سی وی کج مسلمان د خدای سوال کول ګرځیدل ورژن دومره نه لرم سی وی خورمه لشرم دي باندې نسو وتعالى لشرم ګرځیدل نسو په شرم لشرم ولاکه د سویل سزا غوانه یم. قربان شم افغان